دوستانو د کپکټ دریم کلاس ته ښه راغلاست. نن به پر انیمیشن او پر افیکټ باندې به بحث وکړو او دلته په نیو ویډیو پر دې باندې کلیک کوم. فرض مثال دغه یو ویډیو راخلم. دا اوس داسې یو ساده ویډیو ده. زه پر دې باندې پر اډ باندې کلیک کوم. غواړم چې انیمیشن او افیکټ عملي کړم. نو زموږ تیر درس چې په ایډیټ په سپلیټ مو ویلی وو، والیم مو ویلی وو، اوس انیمیشن او افیکټ وایو. راځو اول انیمیشن او افیکټ دواړه زموږ ویډیو باندې تاثیر کوي. انیمیشن چې دی زموږ د ویډیو یا مثال د یو شي یا هم د یو عکس حرکت بدلی. مثال چې د کښته خوا څخه راست د پورته خوا څخه ولاړ سي، داخلی سي، یا مثال که خارج سي، دا رقم حرکت ورکوي. او افیکټ چې دی د ویډیو شکل بدلی، مثال رنګ یې بدلی، فیلټر یې بدلی، رڼا یې بدلی. دلته نو زه اوس راځم پر انیمیشن باندې کلیک کوم. دلته وګورم موږ درې قسمه انیمیشن، یو ان دی، یو اوټ دی، یو کمبو ده. نو دا یو ځان ته جلا دي. اوس زه فرض مثال دا یو ساده ویډیو ده، زه غواړم چې دا پر دې باندې انیمیشن اپلای کړم. نو راځم فرض مثال دا باندې کلیک کوم. اوس وګورئ کله چې زه ویډیو پلی کړم، اوس به ساده ویډیو په انیمیشن ډول. دلته تاسو کولی شئ چې دغه انیمیشن سپیډ ډیر کړئ، یا مثال څو ثانیې کړئ، او دلته هم کولی شئ چې ثانیې کمې او زیاتې کړئ. فرض مثال 1 ثانیه غواړئ، 3 ثانیې غواړئ، 5 ثانیې غواړئ، څونه غواړئ. نو اوټ بیا داسې دی، دا خو ان و، دا زموږ ویډیو داخلوله، دا بیا اوټ وه. او کامبو بیا داسې په منځ کې په حرکت کې دی. مثال داسې یو حرکت ورکوم. دوستانو زه دا ورڅخه لرې کوم. برته راځم بل افیکټ لرو. افیکټ موږ ویلی هغه زموږ مکمل زموږ د ویډیو شکل، بدلون، رڼا، فیلټر دې ټول ته تغییر ورکوي. دلته موږ درې ډوله فیلټر لرو، وبخښئ افیکټ لرو. یو ویډیو افیکټس دی، بل باډي افیکټس دی، بل سټایل دی. ویډیو افیکټس په عموم کې په ټولو ویډیو باندې افیکټ راولي، تغییروي. اوس مثال زه پر ویډیو باندې افیکټ باندې تغییر کوم. دلته مختلف افیکټونه شته، هر یو چې تاسو غواړئ. دلته بیا د هر مثال مختلف شته، کلاسیک شته، مختلف. نو زه دلته فرض مثال زه دغه یو افیکټ غواړم، یا مثال داسې یو افیکټ غواړم. اوس وګورئ کله چې زه ویډیو پلی کړم داسې یو افیکټ به ولري. او که چیرې زه وایم چې یا مثال یو بل افیکټ ورکوم، مثال داسې یو افیکټ ورکوم. نو دلته دوستانو مختلف افیکټونه دي، او د دې شرط دا دی چې تاسو باید انټرنیټ ولرئ. بغیر له انټرنیټه موږ دې افیکټو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. نو پر دې باندې کلیک کوم. اوس زموږ ویډیو هغه افیکټ ته واوښتل. بل باډي افیکټ دی. کله چې مثال تاسې داسې یو عکس راویستلی، زه دلته اوس یو عکس راولم. راځم په دا مثبت باندې کلیک کوم. دلته راځم یو عکس راولم. فرض مثال عکس راولم، پر دې باندې اډ کلیک کوم. زه اوس دلته تاسو ته دغه باډي افیکټ درښیم. پر دې باندې کلیک کوم. اوس زه مثال دا مختلف دي، تاسو پر ټول بدن باندې یو افیکټ راولي. مثال دغه یو افیکټ ورکوم. دا عکس انتخابوم، پر افیکټ کلیک کوم. مثال دا یو افیکټ. مختلف افیکټونه تاسو ورکولی شئ. دا اوس کله چې دا پلی کړم دا بیا افیکټ ولري. دوستان دلته موږ لرو سټایل. اوس دا به زه یو بل عکس راواخلم، پر دې کلیک کوم. دلته یو عکس مثال دغه عکس راخلم. زه اوس پر دې باندې سټایل اپلای کوم. مثال زه ورته وایم چې داسې یو سټایل. دلته به تاسو څو دقیقې ورته منتظر پاتې کیږئ، ور باندې اپلای کیږي. اوس وګورئ دوستانو کله چې زه دا پلی کړم داسې یو سټایل به ولري. مثال ما دغه ویډیو خوښ شول. که چیرې تاسو غواړئ چې دا اوس نور خپل ګالري ته انتقال کړئ، ثبت یې کړئ، نو پر ایکسپورټ باندې کلیک کوئ. نور زموږ ویډیو جوړه شوه. او دوستانو دلته موږ ته دغه یو صفحه راوي. که چیرې تاسو مثال غواړئ چې دغه ویډیو یوټیوب ته یا هم واتساپ یا مثال انسټاګرام یا نور ځایونو ته انتقال کړئ، نو شیر یې کړئ، په دلته دې څخه استفاده کولی شئ. او که چیرې تاسو نه غواړئ نو د دې څخه نور وځئ.